دی زه به هم دلته په بنګال کې ښځې بې عزته کومه چل پکار دی دا باجوابه سبا اعلان کوي چې زه به اپریشن په وزیرستان کې کوم زه به اپریشن د پښتانه په وطن کې کوم او د سیکس دپاره به لاهور او سرګوټې نه ځم همدلته به پښتانه وطن کې بې عزتۍ اړوم دلته به خپله عیاشي کوم دا عیاشي ستا پلار هم نشي کولی دا د پښتانه وطن دی دا د یوې روپۍ حساب به کږي د یوې انې حساب به کوي دلته هغه سړی چې دا شنه کپړې په غاړه دي دا هغه سړی دی چې زه یې د پاکستان چوک څخه پورته کړم دا هغه دی بیا یې چې څو دي کس د ارمان لوړای سے پورته کړی و بل ار په 13 جلسه کې دا مخامخ شنه کالي چې په غاړه وي دا هغه کس د اعضا او شم او ټول سے پورته کړی و کینې خبره واورئ کینې ټول خبره واورئ کینې واکمني ته راوړئ کینې ورور کینې ټول کینې ټول کینې کینې ټول کینې دا ویډیو در سره شیر کې په پریس کلب باندې په کراچۍ پریس کلب باندې یو مسله جوړه سوه د ایجنسیانو والا خلک په عذابوي ډېره درنه مظاهره ده خو دوی موږ ته په سپک نظر ګوري دا ویډیو پلیز در سره شیر کړئ دا بی ٹی ایم تو سے بے منظور سپیون میں ستائی چولو شن ستائی سوک شده بی ٹی ایم رستا کو سوک شده پشتانه حیالاری او کشیری پخپل زوی ملګرو ویډیو در سره شیر کړئ سوک شده پشتین حیالاری شن ستائی ملګرو دلته د پی ټی ایم ملګرو ته خطره ده ازکشن سوای او محمد الله کینا سوای ملګری محمد الله کینا ملګرو دا سختۍ دا وړل دا ټکول دا وهل بیا په هغو باندې شتامونه لیکل دا ټول شیان کول دې زغملو ته موږ تیار یو دلته خطرات ویډیو شیر کړئ موږ تیار یو که څوک موږ وژني که څوک موږ حلالوي که څوک موږ بې کوره کوي که څوک موږ کورونه رانړوي دې ټولو سختیو ته موږ تیار یو وروره موږ به دې نورې قربانۍ ته هم تیارېږو موږ به سرونو ته تیار یو دا ټول ملګري به ودې ته تیار اوسئ له ننه بعد هر څوک موږ اوچت کېدی هر چا ته ناجایزه کېده ټول به همدارنګه په همت راوځو ټول به همدارنګه